وی چې هر طرف ته د مالدارو احترام دی غریب اوس لا په هغه قسم غلام دی هر طرف ته د مالدارو احترام دی غریب اوس لا په هغه قسم غلام دی هغه ګړه بړه نشته فاروق جانا اشاره ده بس د دوو ګوتو سلام دی مننه نور دوا شیرینه دی چې دا الله د چا دی دا لور څوک جوړوي دا ډزې څوکړي دا شور څوک جوړوي دا الله د چا دی دا لور څوک جوړوي دا ډزې څوکړي دا شور څوک جوړوي راځي چې دغه کې ته فکر وکړو مونږ دا سپین او دا تور څوک جوړوي مننه ډیره مننه دا الله د چا دی دا لور څوک جوړوي دا ډزې څوکړي دا شور څوک جوړوي راځي چې دغه کې ته فکر وکړو مونږ دا سپین او دا تور څوک جوړوي غزل عرض دی داسې رومناوي غزل وایي بیا انقلابي وایي چې تا پسې یو لیونی کېږي په دې کلي کې سړی لیونی کېږي تا پسې یو لیونی کېږي په دې کلي کې سړی لیونی کېږي دلته هر کال ځوانان له منځه یوسي دلته هر کال مرګی لیونی کېږي مننه تا پسې یو لیونی کېږي په دې کلي کې سړی لیونی کېږي دلته هر کال ځوانان له منځه یوسي دلته هر کال مرګی لیونی کېږي مننه مونږ به بیا کله یو ځای شو چې پخلاو دلته بیا کله سپرلی لیونی کېږي او دومره حق خو به یې و دومره تپوس ته محبوب شاه صاحب دومره حق خو به یې و دومره تپوس ته نن د بل یو ګاونډی لیونی کېږي او بیا یې سخته جدایي لیدلې نه وه فاروق جان اولنی لیونی کېږي مننه غزل دا وی چې په وایلو زمانې پورې زړې شوې په منلو مستې خولې پورې زړې شوې په وایلو زمانې پورې زړې شوې په منلو مستې خولې پورې زړې شوې دا سړی له اوس د غره په شان ولاړ دی که د جبر زولنې پورې زړې شوې مننه پښتانې سینې دومره وڅیرلې مستره صاحب شعر عرض دی پښتانې سینې دومره وڅیرلې دومره ډېرې چې چاړې پورې زړې شوې مننه پښتانې سینې دومره وڅیرلې دومره ډېرې چې چاړې پورې زړې شوې دا کنډر کورونه لا جوړ نشول څه درواغ واده پورې زړې شوې او مننه دا د کوم شهید مزار دی فاروق جانا چې رقم جنډې پورې زړې شوې مننه یو خدا فرمایش ته بصری والغزل وګره صدر فرمایشي نرغلی دی غزل او یې ډېر من وخت او یو غزل وی چې مینا محبت د اور بصری دی دلته حقیقت د اور بصری دی مینا محبت د اور بصری دی دلته حقیقت د اور بصری دی دلته د انصاف تله کمزورې ده دلته قضاوت د اور بصری دی مننه یو خواته نفرت په وطن زور واخیست بل خوا د غربت د اور بصری دی او نه مې شي لوسه چې سر ټیټ کما ماکه د غیرت د اور بصری دی مننه او نه مې شي لوسه چې سر ټیټ کما ماکه د غیرت د اور بصری دی شیخ خپل مزاج ته د لک پام کوا ستا خو نصیحت د اور بصری دی مننه شیخ خپل مزاج ته د لک پام کوا ستا خو نصیحت د اور بصری دی او چانه مې د هیڅ یو شي ګیله نشته
چانا می دا هیڅ یو شي ګیله نشته خپل می په قسمت د اور بسري دي مننه ډېره مننه او ګوله فاروق جان وزیر ګوله فاروق جان وزیر په زړه پورې ګوله فاروق جان وزیر په زړه پورې ستا د محبت د اور بسري دي ستا د محبت د اور ډېره ډېره مننه مینه وکړه